زمونږ او ستاسو ګاونډی ملک داسې عادت لري ایرانیان منظور چې زمونږ او ستاسو په مشاعرو دعوه کوي په مجلو کې 100 کاله مخکې لیکلي چې سید جمال الدین یا 50 کاله مخکې چې دا یې موږ وو اوس خو مطلق سند درته راباسي دا وګوره 50 کاله مخکې زمونږ په مجلو کې دا لیکل سوي دي چې دا یې موږ ده مولانا همداسې دا نور مشاعر همداسې نو ما هم دا ضرورت وکړو ما له راځه چا سپینه کړې ده یو وخت کې به د موږ محققین هم په دې استناد وکړي چې سرتېر په دغه زمانه کې دغه دی لیکلي دي که نه دا چې او بل به دغه موږ ماشومانو ته یو هغسې یو تشویق به سي چې دا خپله مورنۍ ژبه هېره نه کړي او هغې سره علاقمند شي دا شعر ده چې لرغونې پښتو آدم هوا سره پښتو وویله مولانا صاحب آدم تایید یې کړ آدم هوا سره پښتو وویله خدای له موسی سره پښتو وویله څوک وایي چې نه ویله عیسی امت ته په خطاب کې وویل عیسی امت ته په خطاب کې وویل مریم له ما سره پښتو ویله یوسف د مصر د عزیز ماڼۍ کې یوسف د مصر د عزیز ماڼۍ کې له زلیخا سره پښتو ویله د خپل آیین د خپرېدو په خاطر زردشت یما سره پښتو ویله کلونه پس چې له ځنګل راغی خلکو بودا سره پښتو ویله لکه چې ژبه د وشاقو ویده لکه چې ژبه د وشاقو ویده مجنون لیلا سره پښتو ویله سزار د مصر د فرعون په خاوره کلوپاترا سره پښتو ویله سهر له خوبه چې راپاڅېدمه ګل له بورا سره پښتو ویله یورپ کې لویه زویه تا ته وایم یورپ کې لویه زویه تا ته وایم نیکه د نیاز سره پښتو ویله یورپ کې لویه زویه تا ته وایم نیکه د نیاز سره پښتو ویله دا پیژنپاڼه خپله ورکه نه کې دا پیژنپاڼه خپله ورکه نه کې چې مور دې ما سره پښتو ویله سرتېر له راین سره راین دا سیند د المان راین سرتېر له راین سره د راین په غاړه له خپل آشنا سره پښتو ویل